د ملي شورا غړي په هیواد کې د ناامنیو له کبله د ځینو هیوادونو لخوا په افغانستان کې د خپلو سفارتونو پر تړل کېدو او د هغوی د ډیپلوماټیک فعالیت پر ځنډېدو اندېښنه ښیي او پر حکومت غږ کوي چې د روان وضعیت د کابو کولو لپاره دې جدي اقدامات وکړي. ټول هغه خارجيان چې دلته تشویش لري، مشکلات لري، خپل ژوند په امن کې نه بولي، هغه وځي یا د جوړجاړي په خاطر چې د طالبانو سره خبرې کړې دي او یا د بې امنیتۍ په خاطر باندې دلته د خپل خلکو همکارانو ژوند په امن کې نه بولي، په دې خاطر باندې پښې سپکوي او ځان باسي. دا په داسې حال کې ده چې د استرالیا حکومت وړ ورځ اعلان وکړ چې له افغانستانه د خپلو ځواکونو له ایستلو سره جوخت په دغه هیواد کې د ناامنیو له کبله خپل سفارت هم تړي، خو د وضعیت له ښه کېدو وروسته به بیرته په یاد هیواد کې خپلې ډیپلوماټیکې چارې پیل کړي. د ملي شورا غړي ټینګار کوي چې که حکومت په هیواد کې د روانو ناامنیو د له منځه وړلو لپاره لاس پر کار نشي، ښایي د استرالیا په څېر به نور هیوادونه هم اړ شي چې د خپلو وګړو د امنیت د خوندیتوب په موخه په افغانستان کې خپلې ډیپلوماټیکې چارې وځنډوي چې د دوی په خبره دغه ډول وضعیت به د افغانستان لپاره ناوړه پایلې ولري. یقینا یک کشور که وقت اعلام کرد سفارت خود تعطیل بکنه ولو موقتا باشه، سر فعالیت تمام دیپلمات ها سفارتخانه‌های کشورهای متحابه در افغانستان تاثیرات فوق العاده منفی داره. تاثیر منفی به سزای میتونه داشته باشه، اما هر کشور به عنوان یک مملکت مستقل تصمیم خود را میتونه بگیره. بلخوا د نړیوالو اړیکو کارپوهان هم په افغانستان کې د بهرنیو سفارتونو تړل کېدل او د ډیپلوماټانو وتل د افغانستان په ګټه نه بولي او ټینګار کوي چې دا چاره به دغه هیواد ډیپلوماټیکه دستګاه زیانمنه کړي او په دې سره به ښایي نور هیوادونه هم ورته اقدامات وکړي. بسته شدن دروازه های دیپلماتیک این کشورها خصوصا در افغانستان تاثیر منفی میگذارد، چون افغانستان با استرالیا، انگلستان، آمریکا، فرانسه و سایر کشورها روابط گسترده سیاسی، اقتصادی، فرهنگی را برقرار کرده بودند. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي چې دوی د استرالیا د هغې پریکړې درناوی کوي چې له مخې یې په کابل کې خپل سفارت تړي، خو دغه وزارت هیله څرګنده کړې چې یاد هیواد به پر خپلې دغې پریکړې له سره غور وکړي او له لنډې مودې وروسته به په افغانستان کې د استرالیا سفارت بیرته خپلې چارې پیل کړي. بلخوا وسله طالبانو هم د استرالیا دغه اقدام ته په غبرګون کې ویلي چې دوی په افغانستان کې د میشتو بهرنیو ډیپلوماټانو او مرستندویو بنسټونو کارکوونکو ته د خوندیتوب ډاډ ورکوي او وایي چې دوی ته به هیڅ ډول ګواښ متوجه نشي.